محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دینه مخکې د منافقانو ذکر دغه رکوع کې تیر شو. اوس عام خلکو ته دعوت ورکوي. د مکې مکرمې هغه 13 سال کې چې تقریبا احکامات براتل نو پاغې کې به زیات تر یا ایها الناس استعماله ده. عام خلکو ته بس دعوت کاغه مشرکانو کاغه څنګه هوا عام خلق چې تمام خلکو او مدینی منوره کې زیات تربیه یا د یا ایها الذین آمنو ذکر ډیر دی. داغه وجه دا ده چې بیا تربیت ضروری و. نو بیا د مؤمنانو تربیت بیا په مدینه منوره کې ډیر زیات فرمایلی دی. نو هغه بیا چې اے مؤمنانو تاسو داسې کوئ، اے مؤمنانو داسې وکئ، اے مؤمنانو داسې وکئ. نو دې کې اوس عام خلکو ته د الله د عبادت او د وحدانیت دعوت ورکوي. لومبه مسلمان باندې لومبه دا خبره ضروری ده چې دی خپل رب په پیژني چې زه چا پیدا کړم، زه پیدا شوی د څه دپاره یم، زما د ژوند مقصد څه دی، زه دنیا ته څه له راغلی یم. نو دا خبره چې کوم دی نو ډېر زیات ضروری ده. او دین اسلام لومبه زور د الله په پیژنګلو او د الله په یو منلو په وحدانیت منلو باندې زور ډیر ورکړي چې د انسان د عقیده برابر شي او دا او پیژني چې زما خالق څوک دی، زما مالک څوک دی، زما رب څوک. نو بیا د هغې نه پس چې دی دا او پیژني نو بیا د عبادت چې اوس به د دغې رب ته خپل تابعداري کوي او داسې نه چې ګنې اسې در باندې خپل ربوبیت مني، بلکې دغه رب ته پیدا کړی، دغه رب ته پیدا کړی او پیدایش هم ته مني چې او زه خپل رب پیدا کړی. نو چې هر کله ربوبیت مني، خالقیت مني چې یاره زه خپل زه الله پیدا کړم، نو بیا الوهیت ولې نه مني چې او هغه زما الله هم دی. ته صرف دا مني چې زه الله پیدا کړم، نو بیا به دا هم مني چې هغه زما رب هم دی، زما خالق هم دی، زما مالک هم دی. لا معبود الا الله، د الله نه علاوه بل معبود بیا زما نشته. لا مطلوب الا الله، د الله نه علاوه بل مطلوب زما نشته. او بیا به دا مر سره مني چې لا اله الا الله، چې نشته د لایق د عبادت هیڅ غیر د هغه ذات. بیا د دې خبرې منل به ضروری. قرآن عظیم شان کې الله فرمایي کړه کدینه دی دا الله منلو کې ګوره ډیر کم خلق په دنیا کې داسې شته چې هغه الله نه مني. دا څونه کافران چې دي دیم الله مني، خو منلو کې فرق دی. دا هغه منل چې کوم دي هغه نقصان دي، هغه په بل طرز مني، هغه په غلطه طریقه چې کوم دي نو مني. تاسو ته کله کله زه خبر عرض کوم کنه ډېر مدمخ کې زمنګ په کبرونو ډا کې هغه هندو سید امن چاچا چې اوس به یو کنه به او داغه غزوی مدن لال بیا دلته مړ شو دغه یو زویو. نو زه بیا لږ غمرازه لور لمه یره د گاونډګری حق خو په دغه یو حق خو چې کم دی د دې چې زمنګ په گاوند دی نو ورلم نو ما ته هغه امن چاچا مې را تاسو تکلیف ورسېد ډېر عذر خوایل راغلم
ناغه ماته په جواب کې وی چې استادجی دا د هغه الله خو خدا او موږ په بالکل رضا یو او هغه الله چې کوم دی مخکې موږ له روزي راکوله اوس به امر کوي او بیا به امر کوي او د مدن لال بچی دي نو بس هغه به مخکې مغه ساتل اوس به هم ساتي نو ما هغه مرګره ته وی مې راشه دنه چلیز دکا مې موږ قیامت جوړ کو او مې هغه څومره د تسلی خبرې وکړه څومره خشته خبرې وکړه خو سلته بل طرف ته کار روان دي چې هغه منی ور سره نورم منی نو الله فرمایي چې انسان چې د الله وحدانیت بړم به منی او دا د الله یووالي منل چې دی دا انسان د لوی غم نه خلاصي ور ځکه هغه تاسو ته کله کله زه خبره کوم کنه چې زمونږ یو عالم هغه د هندستان ته تلو سرکاري دوره باندې نه هغه سي خوش طبيعت غونته انسانونو ما اسې دا غینه تاسو کې جو سونه خدایان دي تاسو ویجیره مولوی صاحب دی وخت کې زمونږ رجسٹر خدایان 33 کروڑ دي 33 کروڑ نو ما ورته وی چې منګ نه یو خدای وخت خپي نو دي 33 کروڑ سره هم سکول خبره ده چې چړمبه د الله شکر استل دغه خبره ده چې تا الله اومنو بیا په صحیح مانو کې معنی دانه چې لاستم الله ته اوچت کړی دي دعا تم د الله اوچت کړی دي او دغه دعا دوران کې د سوچ داده چې زبر د خپل کار چاته ویم او لګیا په خلی باندې خدای زما دا کار وکا زما دا کار سم کا زما دا کار ټیک کا داو کا هغه وکا لیکن دنه سوچ کې دی بل خبر روانه ده چې زما دا مسله ده چې د دې متعلق به چاته ویم نو چې په دغه وخت کې چې لاس کې اوچت کړو چې کم دی خپل کنیکشن وسره نه برابر نو بیا به کار څنګه کی بیا خو نه کی کار نو به دا خبره او بیا الله فرمایي چې بیا الله پاک چې دې انسان تخپل هغه گویا کې نعمتونه چې کم دینو داغه ذکر کوي ګوره تاسو خیالو کې کنه سړی خپل کشر ته خپل بچی ته خپل شاګرد ته چې ګوره تعلیم هم در باندې ګوره زکوم او جامع در لاخلمه ډوړې او پیزار سا ټیوشن هر یو شی تنظیم درته الله برابرې خو زه ظاهري ذریعہ زه برابر نو ته ولې چې کم دې زمانہ فرمانه نو دا دې کشر بیزتی نه کوي او نه دې کشر ته خپل احسانات ور یادي بلکې د دې د پاره چې دغه دغه پیدا شي بیداری پیدا شي چې یاره زما دا مشر زما دا پلار سونه کړهو زما دا پاره کوي چې دغه بیداری د کې پیدا شي نه الله تبارک وتعالى اوس د خپل نعمتونو ذکر کوي چې ګورړم به خدا چې انسان ماته پیدا کړ هغه رب یعنی د پرورش کوونکې دستا نو دغه رب چې کم دینو عبادت مو وکړه دغه دی عبادت کې چې کم دي کافرانو ته د ایمان وروړو مؤمنانو ته د وحدانیت د منلو چې کم دي پاغه معنی د قائم ساتلو چې کم دي نو تعلیم دي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه تقریبا اتو یا د نه صحابه کرامو شاګردي کړل الله پاک دې تلوي مقام ورکړو او دا سعادت او دا خوش نصیبی په دې سلور ورو امامانو کې تقریبا بل جاته نه ملو شوې دي ته ډېر الله پاک دا مقام ورکړو د دې ولادت په 80 هجری کې شوی او 110 هجری کې چې کوم دی تقریبا په دنیا کې اخیری صحابي موجود 110 هجری کې تقریبا د دنیا نه صحابه کرام ټول بیا وفات شو نوی د سره د امام اعظم رحمت الله علیه سره د دهرانو یو مناظره و په دې خبره باندې چې الاعوذ بالله الله نشته په دې خبره امام صاحب سره چې کوم دی نو اخو وګدا واقعا ده خو بهر حال ټیم مقرر شو هغه ټیم نه امام صاحب را نه لګ لیټ راغی هغه ورته ول لیټ رااله یره وی دغه چې کم دینو کیشته نه و او یوونه په خپل را پرې وته داغه نه تختې جوړ شوې داغه نه کیشته جوړ شو خو نه ترکانو اسم نو بیا غینه ازما خپل رااله بیا ملاحم نو یعنی د کیشته چلون کې مانګیم نو ا کیشته په خپل دی بل طرف تراله او بدغه خبره ورته ټولو ناغوي دا ورې دا وسقل منیه چې بغیر ملاح نه بغیر ترکان نه بغیر دغه نه دا دونه ټول کار چې کم دینو او شو نو امام سے برتوي چې هر کله یو کشته بغیر ترکان نه جوړيږي یو کشته بغیر د مانګي او د ملاح نه چلیږي نو دا دون لوی کائنات چې کم دي د دې اړو سوکشته نه چلونکي دا بس په خپل روان دي خود به خود بس هغه دهري ویلا جواب شغي ایمان وروړ مسلمان شو دا یو حدیث مبارک کې چې کم دینو راضي وګد حدیث چې داغي مطلب دا دی
نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو دا مو وایي داسې مو وایي چې الله څه غواړي او د الله پیغمبر چې څه غواړي نو هغه به کیږي. نبی علیہ السلام فرمایي داسې مو وایي چې الله څه غواړي او د الله پیغمبر څه غواړي داسې مو وایي، بلکې داسې وایي چې الله څه غواړي هغه به کیږي. ځکه چې زم باندې ما ته څه پته ده د خیر او د شر مالک خو الله دی، نو ما الله سره یو شان کوي ما چې الله هم څه غواړي او پیغمبر هم څه غواړي نو هغه به کیږي. یو سړي چې کم دی وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وي چې یاره څه خبره وکړو نو چې بس د الله څه غواړي څه خوښي او چې ستاسو څه خوښي چې د الله څه خوښي او ستاسو څه خوښي. نبی علیہ السلام می دا سمو ما الله سره مشرکو بلکې دا وایي چې د الله یوازې چې کم دې څه خوښي. نو گویا کې دا غټول دلایل عقلی چې د انسان د وحدانیت عقیده په مضبوطه شي. یو د ځنګل د صحرا اوسیدونکو یو سړیو چې هغه بالکل بے تعلیمه او ډېر انتهایی ساده وی داغه نه چاته پوسوک چې د الله منی وی هغه چې او بالکل الله منم وی چې الله موجود دی وی چې او بالکل الله موجود دی. نو ورته وی چې تا څنګه معلومه چې الله موجود دی تا ته د څه معلومی؟ نو هغه لکه د خپل هغه جټانه انداز سره جواب ورکړ وی ګوره د اوخانو دا پچ چې پرتی دی نو د دې نه پته لګي چې اوخان په لار تیر شوی دی د خپو خاپونه پراتی دي د دې نه معلومه ده شو چې په دې لار څوک تیر شوی دی د خپو نخې دي. نو وی دا دومره اسمانونه دا نور او دا سپومه دا هر څه چې کم دي نو وی دا د خدای پاک په وجود باندې دلیل لیکنه چې د دې هم څوک شته کنه د دې په شام څوک شته چې دې جوړ کړی دي کنه دونه تاسو ته پته نه لګي. هغه دغه داسې ناشنا غونته چې کم دی نو جواب ورک. بیا ورپسې چې کم دی الله د خپل لغه چې ګوره تاسو ته مزمکه تیار کړ نو انسان کته ماړم به پیدا کول نه او یا د پیدایش اسباب تا ته ما په ژوندۍ کې نه برابر کړي نو ته بسنګ چې کم دی جون باندې تیرو ټیک ته پیدا شوی خو په دې دنیا کې ستاده لپاره په سونو په زرګونو سيزونو ته ضرورت دی. دا ټول ماحول چې کم دی دا الله پاک ستاده لپاره چې کم دی نو هغه مناسب هر یو گیس هر یو خبره هغه مناسب انداز سره پیدا کړی دي. نو الله ته چې کم دی ژوندۍ ګوره لګونته چې فرق راشي د برا غرونو ته د خاص کر د سیاچین ګلیشیر ته چې زمونږ د آرمی وخیږي برا نو الته بیا د اکسیجن کمی دی چې بالکل اخیری هغه بونډرو ته وخیږي کوم ځای کې چې آرمی پرتره چوکې دي الته ډیر زیات د اکسیجن لک کمی دی. نو هغه فوجي ما ته خبره کولې بس وی چې یو دوه ګامه مونږ والو نو سامرا ماته شي وی دا چې شو چې مونږ چې بالکل لا پیپړې مروزي وي دومره تکلیفي. نو مې بیا تاسو څه کوي نو مونږ مسلسل لاغې د پر دوايي استعمال مسلسل موږ له حکومت ګولې راکړې ده ګولې استعمالو او بل ودا سيزي راکړې ده هغه موږ د سروټ کو باندې اچو هغه لوګي کوي هغه راکاګو ناغه سره بیا زمونږ چې کم نن لګا گزاره کیږي خو بیا هم د عام حالات مطابق ني یعنی معمولی فرق چې راشي څومره انسان ته تکلیف. نو الله فرمایي چې انسان دې ته ګوري نه چې تا د پیدایش نه مخکې ما ستا ټول اسباب برابر کړ چې ستاسو ته ضرورت دي هغه مې برابر کړ. بیا ځمکه مې درته چې کم دی الله فرمایي جوړ کړه اسمان مې درته جوړ کړه د اسمان نه مې درته چې کم دی اوبه راوېستې د دغه اوبو په ذریعې سره مې قسمه قسم میوې راوېستې. نو دې دونه خبرو باندې هغه د ډاګه شیخ حمدالله جان صاحب خبره د خوش طبيعت غونته وې دا دومره جاهلات چې په دې نه پوهېدات هغه به داسې ناشنا انداز سره خبرې نو چې دا دومره خبرې الله فرمایي ته په دې باندې سترګې پټې نو بیا به ما سره شریک جوړه الله وی ما سره شریک ما جوړه ما سره شریک ما جوړه غني لوی تاوان کې به پریوزي او کده دې نه پسم ته وي چې نه دا قران خو زلا عز بالله نه منم دا خو دې کې خدا خو دې نبی علیہ السلام د ځانه جوړ کړل نو الله وی زده له چیلنج درکو زده له بیا چیلنج درکوم چې قران کتاب خو ډېر غټ دی ایو وړو کی صورت ته کم دی بسرا شادي پشان جوړ کا نو بز پته بولېږي وا خبره ودا غزو دا میدان د دې وړو کی صورت د دې قران پشان جوړ کا بس پته بولېږي اداغه سی یو پیره چې کم دینو چې لومبه دا بل ځکه الله فرمای چې دغه سی یو کتاب تاسو جوړ کې دا غي جواب هم ملونه شو یره داس یو صورت دی ځکه فرمای تاسو راوړل د دې جواب مغي سره نو بل ځکه الله فرمای یو آیات تاسو راوړل آیات هم چې کم دی نشي راوړل نبی یو موقع کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ټولو
شعرا وتا چې کوم د عربو هغه قابل ترين کسانو هغه ته چې کوم دی دعوت ورکړه هغه ته دعوت ورکړ ټول رااله چې مقابله هغه وی مقابله کو نبی علیہ السلام می ټیک نبی علیہ السلام یو صحابي ته وی چې ته صرف په یو تخته پسې باندې داولیکا چې انا اعطینا کل کوثر بس داولیکا او د کعبه شریفه په ور باندې اویزان کا بس داولیکا پدې کې هغه خلک ټول رااله چې هر یو وی دی پسې تاسو دویمه کړه په خپل جوړه کې دی پسې دویمه کړه اولی کې تاسو د دې سره مناسب هغه اچھا جواب نشي کولای چې دی پسې به موږ سلیکو او څنګه به لیکو پدې کې د دې چې کم دین هغه د ټولو مشر لبید هغه راغی هغه وردا سه سوچ کو وی قلم راکې نو دا مرګری ټول خوشاله شو چې زدراله چې کم دینو آیا را وسته هغه ورته لاندې ولیکل ما هاذا قول البشر دا وینا د انسان وینا نه ده بس دا د انسان وینا نه ده کدا د انسان وینا وي نو د دې به موږ داسې مقابله کړې و چې دنیا به ته حیران شي خدا د انسان وینا ده نه اصل قرآن نو قرآن پاک دغه خلق په هر موقع کې لا جواب کړی دی لیکن داغه باوجود هم چې کم دی ناغي بس بیا هم هغه ضد او عناد رانیولې دی یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا عبادت کوي ربکم د خپل رب د رب درې معناګانی دي پیدا کرنے والا پالنے والا او رزق دینے والا پیدا کونکے پالون کې او رزق ورکون کې نو گویا کې په دې رب کې ټول خبره ختمه کړه چې دا رب ستاسو د ټولو خبرو ذمہ دار دی نو ته څنګه هغه پرې دی الذي هاغه رب هاغه الله خلقکم چې پیدا کړی تاسو چې تاسو چې کم دی ته د نش نشته کړی د فنا نه تعالی چې کم دینو وجود درک او ټول ژوندۍ چې کم دی ته برابر کړ والذین او خلقکم چې پیدا کړی تاسو والذین هغه کسانې هم پیدا کړی دي من قبلکم د چې تاسو نه مخکې لعلکم تتقون د پاره دی چې تاسو ځان اوساته د الله سره د شرک جوړول نه چې تاسو تقوا اختیار کړئ تاسو پرهیز اختیار کړئ تاسو د شرک نه پرهیز وکړئ د الله سره معبود بل جوړ نه کړئ الذی هغه الله جعل لكم الارض چې ګرځولې د تاسو د پاره ځمکه فراشن فرش امام ابوبکر جساس رحمت الله علیه فرمای چې د ځمکې د پاسم هوا ده لکه دا ځمکه د پاسه ټول اسمانه پور ټول هوا ده پکې او د ځمکې نه لاندې هوا ده دا ځمکه چې دا د ځمکې لاندې وی هوا ده منس کې ځمکه ده انسان وی دا د الله تعالی دی قدرت ته ګوري نه چې دا کوم ناشنا قسم قدرت د الله تعالی دی برم هوا لاندې هوا او دونه مضبوطه ځمکه په کوم دین پراته ده نو دا فراشه فرش چې څنګه خلک ځان ته تولای یا دغه واچي کنه پاغه خپل په خپل فائدہ اخلي دیوغه الله وی د قسمه ته د ځمکه چې کوم دی داسې انداز سره جوړه کړی دا چې نه انتهایی نرم ده چې ته په آبادی نشه کوله وخت په نشه تیرواله نه ډیره زیاته سخت راځي فائدہ ته نشي اغشتي بلکې مناسب انداز سره جوړه کړی ده سزه کې عام طور نرم ده او که سزه کې سخت ده نو پاغه ځای کې هغه سخوالی ته راغی ضرورت ده والسماء او اسمان بناء چت اسمان استاده پاره د پاسه چت جوړ کړی وانزل او را ورولې دي من السماء د اسمان نه ما ان اوب بیا دغه اسمان نه د وریزونه اوبرا دغه اوبو د دې ځای نه خيږي او واپس یې کم دی تا ترا کوي او په داسې ناشنا انداز سره داغي فلټریشن لګیدل دي چې دا تاسو وګوره دلته کا د نالونا او د ډندونو نه د سیندونو نه د هر ځای نه د بخارات خيږي دا اوبو اوچيږي او دا بره خيږي لیکن دا اوبو چې هر کله واپس راځي نو قرآن صرف د باران اوبو ته ویل دي ما ان طهورا چې د باران اوبو انتهایی پاکي دي انتهایی پاکي دي نو انسان دا وایا چې دا بر دیته دا دون اعلی ترین فلټریشن پلانټ لګول چا دي چې په کار دي چې دلته د نالو بخیږي چې دغه وبو کې کله د نالو بوی راتلی کله پکې د وړو بولو بوی راتلی کله پکې د ډندونو بوی راتلی دلته چې کم کارپانې دي یا سیندونه دي یا سمندرونه دي دغه وبو د سکو دي اخو د سکو قابل نه دي لیکن چې دغه وبو هر کله ته واپس راځي اپ کم صفای سره راځي هغه سونه اعلی او صفا وبو دي چې قران ویلي دي صفا
فاخرج به بیا روباسی په دی وبو سره من الثمرات د هر قسم میونه نو ثمر کې صرف دانه چې ګنه سیوانو مڼیو کیلې پکراله هر څه ستاده ژوندګي کاغه غنم دی ک جوار دی ک وربش دی ک سبزی دا ک هر څه پکې ټول پکې شامل دي رزق لکم استفار استاد خوراک اسباب الله د مخ کنه پیدا کړ دنه پزمکه کوم درته چې کوم دینو کارخانه جوړ کړی دي د سیوانو کارخانه پکې ځان لدی د کیلو ځان لدی د غنمو ځان لدی د جوارو ځان لدی ته یو دانو غورځه بیا بیغه مسم لچې اوس دنه دی کې دا دون نظام چا روان کړی دی چې دا یو دانو غورځو دا غي نسو وګي روزي الله انسان دونه سوچته نه کوي فلا تجعلوا لله پس مگر زوید الله سره اندادن شریکان د الله سره چې کوم دی انسان شریک مگر زوا اندادن شریکان وانتم تعلمون او تاسو په خپلم په دی باندې پويږئ تاسو په خپلم په دی باندې پويږئ چې د الله سره شریک بل نشته نو ولې چې کوم دی شریکان جوړه دومره تاسو عقل کار نه کوي وان کنتم فی ریب او کچریه تاسو چې کوم دی په شک کې مما د هغه قران متعلق نزلنا چې مونږ نازل کړ دي علی عبدنا په خپل خاص بنده باندې نو ګوره دلته داونه وی چې علی رسولنا علی نبینا بلکې عبد وی عبد معنا غلام بنده لومبه پکې دا خبره ده چې ډېر قومونه په دنیا کې دا سشتا چې هغه خپل پیغمبران په خدای سره نیولې دي نو گویا کې داغي خبره حرات کړه چې پیغمبران د الله بندگان دي دا معبودان نه دي دا خدایان نه دي یو دا دریم دا چې د ټولو نه اعلی مقام دا دی چې انسان نه اعلی بنده جوړ شي او بنده من غلام چې دی انتهایی د الله تابعدار شي پیغمبران د الله ډیر تابعدار دي د ټولو نه لوی مقام چې د کې عبدیت پیدا شي دې په صحیح مانو کې د الله غلامی اختیار کی نو په دغه نبی علیہ السلام کله کله چې کم نه د خپو په سر ناست ډوړې به خوړه کله کله د خپو په سر بکې ناست چاته تاسو کې وی سیب ولې ودا د غلامانو طریقه ده او زم د خپل رب غلام ما کما ته حکم شي نو چې زر دانګم زر ټوپ وهم نو گویا کې عبدیت تلوي مقام ده فاتو بسوره پس وروړه تاسو یو سورته من مثله پشان د قرآن د قرآن دا چیلنج کم دی دا عرب او عجم ټولو ته و لیکن د دې چیلنج جواب تر اوسه پورې چانه دی ورکړي او نه به د قیامت پورې ورکړي شي مسلمت او کذاب چې د پیغمبره داوا کړي او ډېر زورې پیدا کړو ډېر وسلې ډېر فوج او ډېر لوی چې کم دینو کارو فرو نو دیو په دا سکارو کو چې د قرآن مقابله کې څه داسې څه کتاب غونته څه پانی مانی ولیکلي یو پیره د دیو مرګري راغی او هغه ته وی چې راشه کنه تاسو خدا هغه قرآن قائل او هغه خلق منی خراشه زما د عمل وورا کنه نو څه غړي وړي ورته وی ناغه ورله په دې مخ باندې لاړې ټوکړي او ورته وی پتا د لعنت وی پتا د لعنت وی چې ته د هغه کلام چې کم کلام په محمد رسول الله باندې راغلی دی صلی الله علیه وسلم دا هغه مقابله ته کول شي دا خو ته لیونی چې دا هغه مقابله کوي نو الټه هغه چې کم دین هغه په مخ ول لاړې ورتوکړي ډېر زیات چې کم دینو بي عزت کړ نو الله فرمایي چې فاتو بسوره راوړه تاسو یو سورت من مثله پشان د قرآن ودعوا شهداءکم او روبله اغخپل معبودان تاسو چې د چا عبادت کوي تاسو سونه مرګري دي هغه ټول راغواړي ټول یو بل سره امداد وکي یو کس نه ټول امداد وکي او دغه قرآن جوړ کړي من دون الله ما سوا د الله نه نو ما سوا د الله نه مراد دا دي چې علماء کرام اولیاء کرام د الله دوستان دا غینه په پک امداد نه له او ناغي تاسو سره امداد کوي او نه به اغینه امداد غواړي دا خپل بڑی سی مړی سی ټول غواړي ان کنتم صادقین کچریه تاسو په خپل خبره کې ریښتونی لیکن هغه تر قیامت دروازه پورې دا چیلنج دی نه اوسه پورې د دې چیلنج جواب نه بچا کړی دی او نه به تر قیامت دروازه پورې وکړي شي بسم الله الرحمن الرحیم
یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا عبادت کوي ربکم د خپل رب الذی د هغه رب خلقکم چې پیدا کړی تاسو والذین هغه کسان من قبلکم چې تاسو نه مخکیو لعلکم تتقون د پاره دې چې تاسو ځانو ساتئ د الله سره د شرک نه الذی هغه الله جعل لكم الارض چې ګرځولې د تاسو د پاره ځمکه فراشن فرش والسماء واسمان بنا انچت وانزل اور ولدي من السماء د اسمان ماء اب فاخرج به بيربست پدي ابو سرا من الثمرات د قسم قسم میون رزق لكم د پاره د خوراک تاسو فلا تجعلوا لله پساسو مگر زوید الله سرا اندادن شریکان وانتم تعلمون او تاسو پخپلم پدې پويږي وان کنتم کچریه تاسو فی ریب پشک مما دهغه قران متعلق نزلنا چې نازل کړی دی مونږه علی عبدنا پخپل خاص بنده باندې فاتو پس راوړی به صورت یو صورت من مثله پشان د قران ودعوا او روبل شهداءکم اغه معبودان خپل من دون الله ما سوا د الله نه ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی پخپل خبره کې صدق الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله اللهم امين الحمد لله اللهم ارحمنا وارحم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا وانصر امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين اللهم اغفر لنا واغفر لامه محمد صلی الله علیه وسلم یا الله دا مرګری ټول خوشاله کا ټول سره احسان وکا خدای پاک خاص کم مرګری کده بهر محلو ناراضي داغي خو خاص کر چې د نور محلو ناراضي بلی کوشي ناراضي داغي ډیر جات لحاظ کوي ډیر خاطر کوي او الله دې ټول سره احسان وکا دا ټول خوشاله کا زنګ دې مرګرو خدای پاک سم مشکلات دي پریشانې دي خفګانونه دي بیماری دي داغي نه اخلاص کا د راحت او د سکون ژوندۍ د ټول نصیب او ګرځوا زموږ عمر ګری دغه مسله تاسو ته کله کله زوی مې کې څه خبرې نږدې شوې دي څه دروغ خبرې دي پکې دعا وته کې چې الله دې رکاوټونه ختم کړي الله پاک د خیر فرشتي وګرځي نتیجه الله د خیر کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم جزاک الله خدای پاک خوشاله دا بند کا بچي